په کلی کې ما ټکه پکم کول د کووډ د وجې نه زموږ کاروبارونه د خراب شو د ټریول ده نو الله تعالی به کې دا لاره کوله کړو سم ملګری وای کووډ دغه شاید رستورانت بند شي مې یو پیرنه زر پیری دی بند شه دین به خدای پاک تر د بل خپل سوچ کړي په وهم ګمان کې مم نه و نه مې په سوچ کې و نه مې س پلانینګ دا مې د یو ملګری زګې دی اگر به څنګه لګو صدر صاحب دی سره ملګری ناشته او دی ته لکه راځي او زه کاروبار کو نو دا مې د یو ملګری زګې و زما د اکټیویټیز خوښ شو دغه پلازه ده نو ماته مې مونږ غرزنی خلک یو اوس په اسلام آباد کې مونږ له کاروبار دلته دا سی وی کې پتو په کلی کې په مردان کې سړی بزنس کې دا مشران ناسي دو بوئږي زیاتره یې شو د کرایانو راځي نو دا یو ملګری د زیرا تفریقه دی الحمدلله یو روپۍ کری نشته هغه به زود نه کری نه علم او دوانه به ټکه پک کو بس مونږ نوم لګولې د نور سیستم دغه خدای پاک یو ترتیب راوان کړی دی زه جنن سوم یم خو دغه خلکو د وجنه د الله د فضل نه بعد بیا ساز غونته کې درونو دغه پښتنو د محبت د وجنه زویم زما رستورانت تاسو را لین تاسو کله د موټر وین را کوشن یو غنټه سفر دی اوس اسلام آباد کې د دینه خسته رستورانت شته خپل رستورانت شته یو سړی د موټر وین اسلام آباد ته تر کوشش او بیا هم زما په یو غنټه سفر تاسو د ګوټ ته کوي نو زم د دینه بل غټه خوش نصیبی زما د پر نشته زما سره هغه الفاظ نشته چې زوس تاسو او دا ټول پښتنو شکریا ادا کوم الله غوا دې نن خو چې ماته د کسانو وي سملګر راغلي ملاقات سره کنه اکثر ډیر خلک راځي ما عزت و درې کسانو خو چې تاسو کله په دې نمبر دا روانه مې کا بللی دي دا اختر ورځ نن زما د پاره زما د رستورانت د پاره ډیره غټه خبر ده چې د مردان دون قدرمن دون درانه دون خولي خلک زما سي تر السلام علیکم ګران عزتمندو کتونکو زم تاسو قربان ملک شازیب نن یو ځل بیا راوتی په ټور باندې ما سره په ټور باندې آل بیکر اسوسییشن زل مردان تنظیم ملګری سره موجود دی سره کوم دی خبر ترې بکو راغلو تاریخان هوټل ته او سره کوم دی ملاقات کو خبر ترې به سره کو لومبي ورزو خپل ټیم طرف ته سره خبر ترې کو چې دوی به موقع باندې سوي نه ده السلام علیکم وعلیکم السلام نن خو جی یو ځل بیا راوتی په ټور باندې راغلو تاریخان هوټل ته پدې په حق باندې سوي لغواړي بسم الله الرحمن الرحیم شکریا دا کوم شازیب استار د خپل مرګرو چې دا سه ګیدرینګ موږ د 2 ورځې نشو کولې دی ون ډے ټور لګوه نو دې کې زمونږ دوه مرګري مجید خان او زمونږ راحت ګلو دا کشرانو دی وی چې د مرګري موږ انوایټ کوو نو موږ په اسلام آباد کې کم د طاهر خان رستورانت چې کم دی ترلې کې موږ دا چایس کې چیرې دلته بوزو ان شاء الله نن بدل ته خپل ګیدرینګ کوو دې هوټل ته مخکې راغلی به کنه پس ټایم راغلی نه دا کم مرګري مجید چې کم نه د نه خکړه و چې نن بل د زو ان شاء الله طاهر خان چې کم دی دا زمونږ مرګریم دی د فیسبوک مرګریم دی دغه سم زمونږ سره تعلق دی دا رستورانت ته بوزو او د خپل ګیدرینګ کوو نو موږ د بیکر اسوسییشن مرګر راغلی دي او وسه سه وقورې راغلی و نور سشته نه بده دوه مرګرو ا پروګرام دی دا وخت ما سره مرکزی تنظیم تاجران جنرال سیکریټری غلام حسین سره هم موجود دی او نن سره په ټور باندې وروته دي هغه سره خبره ترې کو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه خیر څنګه تاسو ښه شازه خان خیر ټیک ټاک دې ټور په حواله باندې څه پیغام ورکول غواړي یاره مونږ خو ملګری ډیر خوشاله دي او ډیر په اتفاق ټول ملګری راغلي دي مونږ د مجید او د راحت ګل ډیر شکریا ادا کوو چې د ملګری راغون کو او دلته ترلې ته اسلام آباد تیرا وسه ځکه چې مونږ د چکم په چيلي کې دنه چې دا کمی روجي پخېږي نو دا په بلوچستان کې پخېږي نو مونږ وی چې مونږ بدی پسې بلوچستان ته کله ځو بلکې مونږ سره خوا کې بلوچانو سیدا ایته مونږ ویلي مو چې مونږ چې دا سیدا پروګرام وکړي چې مونږ دا ځکه دا مونږ چې دا دلته نن دا پروګرام او دا کم په چيلي کې دنه چې کمی روجي پخښوي دا مونږ خورون دا مونږ پړم بيزل خورو نو د مجید خدل تر راغلي دی او دا مجید ډیره شکریا ادا کوو او دا راحت به چې مونږ هغه د یو داسې پروګرام دغه چې مونږ د بلوچستان د دونه بچو کنه کني مونږ به دې پسې تو بچو بلوچستان ته ځکه چې شکر الحمدلله پاکستان کې مونږ د څومره مرګري چې دي د بیکر اسوسییشن دی لا زمونږ نور چې څومره ملګري دي نو مونږ کوشش کوو چې پاکستان کې مونږ نه یو داسې ځای پاتې نشي چې مونږ کم از کم کبار ملکونو ته نشو تللی چې پاکستان کې مونږ هر یو ځای وګورو کنه نو نن مونږ دا یو نوی ځای ته راغلی او ان شاء الله امید ساتو چې د طاهر رستورانت ته مونږ بار راځو نور مرګري به راولو نور پروګرامونه به کوو ان شاء الله مونږ بدل ته راځو او مونږ ستاسو ډیره شکریا ادا کوو
چې ته موږ سره په هر موقع او په هر ځای کې موږ سره موجود یې. ستا هم ډېره شکریه شازیب خانه. بالکل موږ سره خبره تر وکړې زموږ پروګرام مجار وي موږ به سات په سات باندې تاسو سره خپل پروګرام شریک کوو او ټول مرګر سره به کمی سات په سات باندې خبره تر کوو. موږ سره اوسه موږ د هوټل ته مخکې ورځو دننه او تاسو باندې د هوټل سیل کوو. جی ګران عزتمندو کتونکو څنګه چې تاسو ته موږ مخکې وویل چې نن موږ راغلو طاهر خان هوټل ته راغلي یو. اوس دا وخت ما سره طاهر خان ناست دی هغې سره خبرې ترې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله. الحمدلله تاسو خیر وره ژوند مو ښه تېرېږي؟ الله لوی احسان دی الحمدلله. مخکې چې دا راته وویل تاسو رسټورنټ ته آل بیک اسوسییشن تنظیم ټول ملګري په شریکه باندې راغلي دي. د دې مینې هلوس ته په کم نظر باندې ګورئ؟ ړومبی ستاسو او دا څونه مشران همزولي کشران چې راغلي ټولو ته ډېر ډېر هرکلی وې. زه به ته یوه خبر وکړم چې کومه ستاسو دا غونډه ما وکتل او تاسو په کوم تعداد سره راغلي یې نو ما ته هم د خپل اختر ورځ رایاده کړه. که تاسو کتلي زه اکثر د اختر د بلنو ویډیو شیر کوم نو موږ چې کله د اختر مونځ وکړو نو زموږ د محلې کوڅې ټول مشران کشران همدغه شانتې راغونډ شي او د کور د تلو نه مخکې موږ د یو بل دیرو ته ځو. یو په یو محله کې دیره وي نو هلته کې موږ لاړ شو هغه روټۍ هسې بانه وي هم مشران کشران ټول بل ویني مبارکباد وکړي بیا د هغې حجرې نه بلې حجرې ته راشي. نو الله ګواه دی نن خو زه چې ما ته د کسانو ووایي څه ملګري راغلي ملاقات سره کوي نو اکثر ډېر خلک راځي ما زه دوه درې کسان وایم خو چې تاسو کله په دې نمبر را روان یم ما یې که بللي دي د اختر ورځ نو اصل کې ستاسو د ټولو خو شکریه ادا کوم. بل په دې باندې تاسو خپل الله تعالی شکریه ادا کوئ چې په دې فساد په دور کې په دې نفرت په دور کې ماشاءالله کوم چې دا مشران دي سالارزی صاحب د یو بګي د سرو باچا دی ماشاءالله نو د کریډټ دی مشران ته چې دا مشران ژوند دي نو د خپل کشران راغون کی. اوس کو وګورئ د مخکې د کمرې نه په شامه تاسو ویل چې کوم دا ماحول دی دا پخوا د نن 50 شپېته کاله مخکې چې زموږ نیکونه ژوند دي نو دا به حجرې وي حجرو ته به خلک راتله کشران به ناست وو د مشرانو نه به زده کړه کول مشرانو به خپل اکسپیرینس اوس لکه سالارزی صاحب دی د 20 سال نه صدارت کوي د دوی خپل تجربه دا که تو کتابونو لولې که تو ډېر په ریسرچ وکړې ته به دونه زده کړه ونه کړې خو که ته د مشر سره کښېنې یوه ګنټه او دې تا ته د خپل تجربه بیان کړي چې یاره ما دا خدمت څنګه کړې دا صدارت څنګه کړې څنګه چې زموږ سره دا بل روډ دی نو زه یم دا ډېره د پوهې یو ذریعه ده که نه نو زه یم تاسو خوشنصیبه یې چې الله تعالی په دې نفرت په دور کې را یوځای کړي خدای تاسو د بد نظر وساتي. نن زما دپاره او زما د رسټورنټ دپاره ډېره غټه خبر ده چې د مردان دونه قدرمند دونه درانه دونه ښکلي خلک زما ځای ته راغلي دي. ستا جی نن سبا څه مصروفیت دي؟ روریه مصروفیت رسټورنټ کې یم زمونږ چې څنګه تاسو پته د خپل اکټیویټیز زمونږ روان وي زمونږ ټیم دی زمونږ په ویل پروجیکټ باندې په کم ځایونو کې چې د اوبو کمې وي زمونږ میندې خویندې کمې اوبه د ډېر لرې لرې ځایونو نه راوړي زمونږ په هغې کې ویل پروجیکټ روان دي بل د مازوران دپاره چې کوم زمونږ بزنس سکیم دی نو په هغې باندې زمونږ مصروفیت دی او سره ټکه پکه خپل بچو له حلاله روزي هم ګټو. دا به خو به تاسو خپل مینوال ګوري خپل مینوال ته پیغام ورکړي. یاره زه یم زه چې نن څه یم خو د دغې خلکو د وجې نه یم د الله د فضل نه بعد بیا ستاسو غونډه کې درونو د دغې پښتنو د محبت د وجې نه زه یم زما رسټورنټ ته تاسو راغلی نو تاسو چې کله د موټر وې نه راکوشئ نو یوه ګنټه سفر دی اوس اسلام آباد کې د دې نه ښایسته ښایسته رسټورنټ شته ښکلې ښکلې رسټورنټ شته یو سړی د موټر وې نه اسلام آباد ته تو راکوشئ او بیا هم زما پسې یو ګنټه سفر تاسو دې ګوټ ته کوئ نو زه یم د دې نه بله غټه خوشنصیبي زما دپاره نشته زما سره هغه الفاظ نشته چې زه ستاسو او د هغه ټولو پښتنو شکریه ادا کړم چا چې ماته دا عزت راکړی چا چې ماته دا احترام راکړی زما سره هېڅ الفاظ نشته خو دا د زړه هغه خالص مینه وي الله تعالی وایي تو زما شه
او دا دنیا به زستا په خپو کې کېږدم نو کوشش جی اخره کې به سوال وکم تاسو څنګه سوچ راغی ریسټورانټ مشوره د چا درکړه ریسټورانټ مو کولو یاره ما تاسو وسوي کنه مې الله تعالی وای ته زما شزو بستاشم په وهم ګمان کې مم نه و نه مې په سوچ کې و نه مې س پلانینګ دا مې د یو ملګری زګې دی اگر به سمو لګو صدر صاحب دی سره ملګری ناشته او دیوته لکه راځي او زه کاروبار کو نو دا مې د یو ملګری زګې او زما د اکټیویټیز خوښ شو دا دغه پلازا ده نو ما ته مې مونږ غرزنی خلک یو اوس په اسلام آباد کې مونږ له کاروبار دلته داسې وی کې پتو په کلی کې په مردان کې سړی بزنس کوي دا مشران ناسې دو بوئږي زیاتره یې شو د کرایانو راځي نو دا یو ملګری د زیرا تفریقه دی الحمدلله یو روپۍ کری نشته هغه به زود نه کری نه علم او دوانه به ټکه پکې کو بس مونږ نوم لګولې د نور سیستم دغه خدای پاک یو ترتیب راوان کړی دی نو الله تعالی انسان ته یو لار جوړ کړي داغه مین وجه دی دا خبر به زو تاسو کوټ کما چې کله باچا خان بابا ډیر خدمت پښتنو لکړي دی دغه په کتاب کې ما دا سي زوریدل والله تعالی وای که تو زما سره خېګړه کول غواړي ګور الله تعالی سره مونږ خېګړه نشو کولای بنیاز باچا دی الله تعالی سره زمون د خېګړې محتاج خو نه دی خو هغه بیا وای که تو زما سره خېګړه کې زما د بیوس انسان سره خېګړه کو نه چې تو کله الله تعالی د بیوس انسان سره خېګړو کې نو الله تعالی به تاسو د دې زګینه لاري کولاږي چې په وهم ګمان کې بدنه هغه مثال د زما د ریسټورانټ دی په کلی کې مټکه په کم کول د کووډ د وجې نه زوم کاروبارونه د خراب شو د ټریول دا نو الله تعالی به دا لار کولاړو سم ملګری وای کووډ دغه شاید ریسټورانټ بند شي مې یو پیرنه زر پرې دی بند شه دین به خدای پاک تر د بل خپل سوچ کړي چې سو ورستان یت سپای تر سو پوری ستا لین دین کلیر وي د دې شزونه به ریګنه چې دا بند شو دا کولاو شو الله تعالی انسان ته لارې کولاوي زیات تر خلک د لکم کم زین راځي سپته لیکنه یاره جیزو په کې کې به داسې یو وزل نه کزوی په نومونو باندې شروع شم نو زما ساده پروګرام ټایم به ختم شي خو د کې پی کې د هر ضلع زبر ته ويم چې لکه هغه سر نه هونزا د سکردونه د ګلګت نه د پاړه چینار داسې نمونه چې ما اوریدل نه دي او بیا د الله تعالی لوی رحم کرم دی چې پښتنو کې خپل لري د خلک مینه محبت او د مینو د دعاګانو د وجه الله تعالی را تدا زیرا کړي په پنجاب کې په اسلام آباد کې چې مې رسټورانټ کولا کوم الحمدلله 50-60% خلک دلته هم پیژني د دې ځګي خلک هم مینه کوي د دې ځګي هم خلک راځي نو زه وایم چې د پوره پاکستان نه دلته خلک راځي خو تاسو دا غونډه چې مولي دا ما تاسو سره مخکې مې چې دا سلورمه د پنځمه غونډه ما دولې د والله غواړي چې زه ډیر زیات خوشاله شوم تاسو په دې غونډه باندې تاسو په دې راتګ باندې او تاسو په دې رولې باندې خدای دې تاسو دا رولې دې سلري خدای دا مشران ژوند لري چې دغه شان د مشران د چاوینو دا کشران راغون کړي ټیک د ډېر شکر د وخت راکولو چې بالکل دا تاریخ سره مو خبر تر زمون پورا مجاری وي مخه وځو تاسو سره د هوټل ویډیو شریک کوو